a mouse, 'cause I'm an albatross. ګرانو مینوالو السلام علیکم. تاسو ګورئ خپل وطن ګل وطن چینل. مینوال زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینوالو څنګه کولی شو چې د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو او څنګه کولی شو چې د بل چا میسیجونه په خپل موبایل کې وګورو. نو مینوالو دغه طریقه ټوله په دغه ویډیو کې درته ښایم. تاسو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیئر کړئ. مینوالو له دې څخه تاسو غلطه استفاده مه کوئ. تاسو دغه ویډیو چې ګورئ دا زه د څه لپاره چمتو کوم؟ دا د دې لپاره چمتو کوم کله چې تاسو په خارج کې یاست او ستاسو بچیان دلته په کار باندې یا په سکولونو باندې بوخت دي او تعلیم کوي او که چېرته دوی ته موبایلونه لاسته ورشي نو دوی په موبایلو کې څه کول غواړي او څه کوي. نو تاسو کولی شئ چې د خارج څخه دلته خپل موبایل معلوم کړئ چې په هغه موبایل کې زما بچی او زما زوی یا زما ورور څه کول غواړي او څه کوي. نو د دې لپاره تاسو ته دغه ویډیو چمتو کوم. مینوالو د دې طریقې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. د کال ډیویډ په نوم پروګرام دی یا اپلیکیشن دی. دغه به تاسو مینوالو خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ. کله مو چې راډاونلوډ کړئ مینوالو داسې شکل به یې راشي او دغه به تاسو مینوالو خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړ داسې شکل به غوره کړئ. مینوالو دلته به تاسو ته ډېرې اپشن درکړل شوي وي. دې کې به تاسو انیبل انتخاب کړئ. کله مو چې انیبل انتخاب کړ دلته مینوال تاسو ته وایي چې خپل موبایل شمیره داخله کړئ. یعنې کوم موبایل کې چې تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او کوم موبایل ته چې دغه اپلیکیشن ور واچوئ په هغې کې به تاسو خپله شمیره وهئ. کله چې تاسو خپله شمیره دلته داخله کړه نو کله چې تاسو ته دغې کس ته زنګ راځي نو پون کال به تاسو ته تېرېږي. مثلا د دغه کس موبایل ماته لاسته راغلی دلته زما خپله شمیره ورکوم. دا شمیره ورکومه دا زما شمیره ده. نو دلته مینوالو تاسو ګورئ ما ته ډېرې اپشنې راکړل شوي دي. په دې کې ډیویډ کال وین بیزي دا وایي مینوالو که چېرته لومړی ټیک مارک تاسو ولګوئ نو کله چې دغه موبایل مصروفه وي کله چې څوک ورته زنګ وهي دی مصروفه وي نو په هغه صورت کې به د هغه کس زنګ تا ته ځي. یعنې ده ته به کال نه تېرېږي بلکې تا ته به ځي. دوهم دا ډیویډ کال وین موبایل از سویچډ آف اور نو کوریج. دوهمه خانه کې که چېرته تاسو ټیکمار ولګوئ کله چې ستاسو موبایل بند وي نو په هغې حالت کې به تاسو ته زنګ تېرېږي دته به زنګ نه ځي. ډیویډ کال وین ناټ ریسپونډینګ مینوالو دې کې وایي چې کله چې ستاسو کله چې دغې موبایل ته زنګ راځي او دوی ځواب ورنه کړي او یا داسې وي چې هغوی له تا څخه موبایل کټ کړي نو په هغې صورت کې به زنګ تا ته ځي. او که چېرته ډیویډ کال فار آل اواو کې نو مینوالو په دغې صورت کې بیا تاسو ته زنګ هغه وخت کې ځي کله چې دی د بل چا سره مصروف وي زنګ تا ته تېر شي څو ټلی تا ته ووهي او هغې وروسته به زنګ بالکل له ده څخه کټ کېږي او تا ته به ځي. او لاندینی اپشن چې ده ډیویډ کال آلوایز دغه اپشن چې کله ولګوئ تاسو مینوالو دغه اپشن زه لګوم. کله مو چې دغه ولګولو هر کله چې دغه کس ته څوک زنګ وایي دته به بالکل زنګ نه تېرېږي بلکې ټول زنګونه به ستا شمېرې ته ځي. مینوالو دلته به تاسو په دغې ټیک باندې کلیک وکړئ او دلته به اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به داسې شکل راشي مینوال دلته به تاسو اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې اوکې بټن کلیک کړ نو هر کله چې دغې کس ته څوک زنګونه وهي ټول زنګونه به تاسو ته ځي او دغه کس ته به بالکل زنګونه نه ځي. نو په دغه صورت کې تاسو کولی شئ چې د ملګري انډیوالان او د یاران دوستان همداشان څوک چې دته کال کوي تاسو کولی شئ هغه معلوم کړئ او هر کله چې دته میسیجان راځي ټول میسیجونه به تا ته ځي دته به بالکل نه ځي. نو مینوالو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو ته رسیږي. مینوالو دا چې زه بیا حاضرېږم تر ښه یم په پاک رب سپارم د الله په امان.